دا خلاص دلته یو بل مسله ده هغه باندې د آیت قرآن کې بیان کو ګوره هغه د ښځو د تعلیم مسله په دې کې اوس نن سبا نزاع جوړه ده که نه ده جوړه دا نزاع باید ختمه سي اسانه خبره ده فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول هغه رد کوي چاته الله ورسول الله هو قرآن برا واخلو حدیث برا واخلو تعلیم النساء دا به ورته رد کړو عصري علوم دیني علوم نه دي دوی خو په ټوله فرض دي هغه به مسله حل کړي علما به کښېنو هغه به فیصله وکړي ته په دې ایران دې کې لانجه په کوم ځای کې ده په حدیثو ته چې راسو امام بخاري او باب جوړ کړی باب مداوات النساء الجرحى باب د په تداوي د زنانو کې زخمیانو ته فی الغزو په جهاد کې د نبی اسلام غزوات داسې نه وو لکه موږ تاسې خالد نوران به روان زنانه به هم څنګه وې لا چا سره به خور و چا سره به مور و چا سره بیبي وه بیا به هلته دوی ته کیمپ ولګول هلته بیا دوی پخلی مخلی هم کول دیګونه به مو د زخمیانو علاج هم شروع په دې کې حدیث را نقل کړی عن الربيع بنت معوذ بخاري حديث قالت كنا مع النبي وای موږ له نبی عليه الصلاه والسلام سره یو وکړی وی كنا جمع موږ له نبی اسلام سره وی ولو نسقي موږ بخړوبول سراب مې کړم ونداوي موږ به علاج مداوات کول الجرحى د زخمیانو جمع دي جريح ونرد القتلى او موږ براولل شهیدان الى المدينه مدینه منوره ته شهیدان په مدینه ته را رسول بل ام عطيه وای دا حدیث سنن دارمی کې نقل شوی ام عطيه الانصاريه دا له بیبي ده اصلي نوم نصيبه ده نصيبه بنت الحارث وصحابياتو کې له فقيه ده له عالمه ده او د نبی اسلام لور زینب رضی الله عنها وفات سوي دي غسل ورکړي دي ام عطيه وای قال غزوت مع النبي ما نبي اسلام سره غزوات وکړه 7 غزوات 7 چې موږ تاسو هم دونه نه کړو د نبی اسلام زمانه کې زنانه و دونه غزاګانی کولې موږ هم سړي پرېږدي لنګوټي هم تړلې 100 غزاګانی وکړې 7 غزوات 7 غزوه مطلب چې ډېر نشه ونه ګرځېدي وداوي الجريحه ما به تداوي د زخمونو کوله وبل وقت کې راځي الجرحى واصنع لهم الطعام ما بديت الطعام جوړول واخلفهم في رحالهم رحال جمع دي رحل زبايديك مركز کې پاتو التبا الذين ورست پاتو دي به زخمیان راول ما به علاج کول نور زنانه ام سليم هم د احاديث راغلي دي ام سليم خور ده لا غینم د احاديث راغلي سمون بجهادونه ته ما یو دا حدیث ویل وګورات ویل یو وخت واسان علاجونه هغه څه علاج او زخم پرې منځ پټې په ولګا یا چیرته یو کپڑا یو بوزای یک بوریا یک تکاره دربته و خاکستری شبیبی هم داشت بسته کنید و خاصان علاج بدل خو بسیار علاج مشکل است ولی جایز نیست ما قلت الملګری دی موږ تاسو دا علم الحديث دا جایز ده کنه جایز کنه دا جایز ده نبی اسلام صحابه او حدیث ویل کنه ویل څنګه دی ویل وري بخاري شریف کتابو مسلم شریف صحيح ستول اصول حديث مصطلح الحديث اسماء ورجال بيان مذاهبه تطبيق بين الحديث النبي اسلام حديث صحابي بواوي قال اوغ علم الحديثنا يمك دغه پیشرفته علم الحديث ثابتو کنه ثابتو نو لا اوغ تبنا دغه تب ثابت هغه به تعالی لپاره دلیل وي ما لپاره دلیل نه تجر باؤك ولا يجر بائي عجب خبر ده ته د خپل علم الحديث په چی ثابتوي خو د نبی اسلام په درس تدریس ثابتوي خدای علم ته په چا ثابتو د نبی اصول خو هغه دي قانون دلیل خو ما هغه ده قانون دا حدیث اوس په دې کې لانجه چیرته د دې تایران سری احادیث دي قاضي وايي مسألة دي حجاب ولا تعليم سره نه ده تړلې حجاب خو د زنانه مطلقاً حکم ده وکور کې به زنانه حجاب کوي که نه کوي بلوڅ ګرځي حج ته زنانه دي څنګه به په حجاب کې عمره ته سي دغه جهاد ته سي بازار ته سي حجاب خو تر تعلیم پورې تړلې نه ده حجاب خو د ښځې مطلقاً حکم ده ما تر تعلیم پورې ولې تعلق ورکړ هغه مطلقاً حکم ده چې ښځه به په پرده کې ګرځي او که توی شرایط نه دي برابر نو شریعت خدا نه باندې معنا ستې حکم پرېږدي شریعت خو برابروي اوس محله کې چې جماعت نه خلک بل موږ نه کوي که به جماعت جوړوي ته به جماعت جوړوي ته به شریعت خو به ته برابروي خو د تا مسؤلیت تا خو د ما مسؤلیت نه ده کان وخو ته امیر هستي که زه امیر وای بیا به ما جوړول بیا به ما خلکو اعتراض کوي چې ولې شریعت نه برابروي دا خبره او بل را چې په مسله کې حدیث موجود دي یا ایها الذين امنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول په دې کې د چا امر هم نه چلیږي پلانای وای زه امر کوم پلانای وای زه امر کوم تا امر خو په هغه مسله کې د سپوږ سره آیت او حدیث یا عبد الله ابن حذافه سهمي صحابه ټول سی ورته ځان ورواچوي دي ځان واچول نه کانو خو امر نو امر له شریعت سره مطابق نو اطاعتهم التواجب ده سدا امر لشرعي امر سره برابر وي کله شرعي امر نه خلاف ولکه دلته سنت نه خلاف دي بالکل اطاعت نه لا طاعه لمخلوق بمعصيه الخالق الله دې ټول ته هدایت وکړي بیرته هغه مسله کوم په دې مسله کې اول سره نظام است صریح احادیث بکې کنه فردوه الى الله والرسول دا دي قرآن ته او حدیث ته علما را ټول کې هغه فیصله وکړي خبره به ختم شي او دا نور ستوای دا شرط نسته دا شرط نسته هغه خو د تا مسؤلیت او حجاب څه ستړي حجاب تر تعلیم پورې نه ده تړلی حجاب زنانه چې عمرې ته ځم حجاب وکړي له عمرې به منې کوي که به حجاب یې لازمه کوي
چې حج ته ځم حجاب به کوي، چې د پلار کره ځم حجاب به کوي، که بازار ته د ضرورت په خاطر ځم حجاب به کوي، که کور کې ګرځم حجاب به کوي. نو زه به ذاتي ښځه په کور کې کلکه کلکه تړم چې حجاب وکړي فرض ده، او که به کور کې ورته وایم چې خلاصه ګرځه راګرځه خو حجاب کوه، څنګه به ورته وایم؟ د خانه بېګار خدمت وکړو خو پردې ته وکړو. دا داسې حکم ده. الله دې ټولو ته هدایت وکړي. الم تر الی الذین آیا